که په دریو حالتونو کې مطمئن او لذت اخیستونکی وي نو پوه شه چې ستا او د خالق ترمنځ دروازه خلاصه او اړیکه شتون لري. لومړی، که د لمانځه پر کولو او اوږدېدلو خوند اخیست. دوهم، که د له ذکر کولو څخه خوند اخیست او چا چې ته د ذکر پر وخت پر بل څه بوختولي ته هغه ته په غوسه کېدلې. دریم، که د قرآن کریم له تلاوت څخه خوند اخیست او له نورو باطلو او بې ځایه فکرونو څخه یې راګرځولې نو ستا او د رب ترمنځ اړیکه شتون لري. د مشهور تابعي حسن بصري رحمه الله له زرینو ویناو څخه